اسلامي امارت پر ډیورنډ کرښه په 32 پوستو کې 150 سرتیري ځای پر ځای کوي. څه موده وړاندې ختیځ کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه د ننګرهار او کونړ په اړوندو سیمو کې د پاکستاني او افغان لوري ترمنځ جنجالونه وشول او اسلامي امارت د پاکستاني پوځ د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوی وکړ. اوس تازه ختیځ کې د لومړي سرحدي لیوال لوري 150 تازه دمو سرتیرو ته مسلکي روزنه ورکړل شوې چې د چارواکو په وینا پر ډیورنډ کرښه به یې ځای پر ځای کړي. د فراغت په مراسمو کې د پولساتو ځواکونو قمندان مولوي ثناء الله سنگین فاتح وویل چې دغه سرتیري به د کرښې په اوږدو کې هغه 32 پوستو کې په دندو وګمارل شي چې تازه جوړې شوي دي. نوموړي وویل حاکمو نقطو کې نوو پوستو ته د سړکونو ورغځولو چارې هم روانې دي چې ډیر ژر به یې کارونه بشپړ شي. نوموړي زیاته کړې دوی به په هغه 32 نوو پوستو کې چې په صفري نقطه کې موږ جوړې کړي ځای پر ځای شي. دغه څو ورځې کې به په دې پوستو ته نوي جوړېدونکي سړکونه هم بشپړ شي چې اوس یې کارونه روان دي. مولوي فاتح زیاته کړې په پلان کې ده چې ډیر ژر 300 نور سرتیري هم په 3 میاشتنۍ دوره کې وروزي څو د کرښې د ډاډمن امنیت لپاره چمتو شي. هغه ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت ځواکونه په بشپړ ډول د خپلې خاورې او ولس ساتنې ته ژمن دي. هغه سرتیري چې تازه فارغ شوي وایي چې په 45 ورځو کې مسلکي روزنه لیدلې او د دې وړتیا لري چې په سمه توګه له خاورې ساتنه وکړي. دا لومړی ځل ده چې په ختیځ کې سرحدي ځواکونه تر مسلکي روزنې وروسته فارغ او مهمو سیمو کې په دندو ګمارل کیږي. ولسي غوښتنې هم دا چې په ډیورنډ کرښه د پرتو سیمو باید افغان ځواکونو کلکه ساتنه وکړي او د تیر په څیر اجازه ورنه کړي چې پاکستاني لوري خپل سر اقدامات وکړي.